د قربانۍ نه پس صفایي اختر خوشحالي ده که د مرضونو خطره. جی ناظرین تاسو ګورئ اباسین خبر، زه یم ستاسو هوسټ شاهد جان زیب. که تاسو چینل باندې نوي یاستئ چینل لایک او سبسکرایب هم ضرور کوئ. د قربانۍ نه پس مردارې یا ګندګي اختر د خوشحالۍ پیغام دی که د ناروغتو خطره. لوی اختر چې راشي د قربانۍ خوشبوګانو هر خوا خورې شي، خو ورسره یو بل مهم مسله هم پیدا شي، هغه د صفایي. په پېښور او نور خیبر پښتونخوا سمیت د ملک ټول ښارونو کې وسم په سړکونو، ګلو، میدانونو کې د قربانۍ مالونو، علایشونه، وینا، لري نور خراب شیان پراته دي. بلدیاتي ادارې صفایي مهمونه اعلانوي، خو خلک وایي چې یا خو عمله ناوخته راځي یا بیا نه هم راځي. په هر ځای کې د بدبو، مچان، سیرت بندېدو شکایتونه زیات شوي چې د اختر خوشحالي په بد ماحول بدله کړې. د صحت ماهرین خبرداري ورکوي چې د قرباني علایشونه زر او صحیح پورته نشي نو دا د معدې، ساه یا د جلد ناروغتیا راوستلی شي. خو دا قصور صرف حکومت نه دی، هم خلک هم په دې کې برابر ذمہوار دي. ځینې خلک علایشونه په نالو، ګلو یا خلاص میدانونو کې غورځوي چې دا په صفایي عمل کې مشکلات جوړوي. انتظامیه او پی ډی ایم عامو خلکو نه درخواست کړی چې علایشونه دې په مخصوص شاپر یا بیگ تولو کې واچي او مقرر شوي ځایانو ته دې ورسوي تر څو صفایي په ښه شان سره وشي. اختر هغه وخت مکمله شي چې قربانۍ سره صفایي موشي. قربانۍ د الله رضا لپاره ده او صفایي د ایمان حصه ده. جی ناظرین که تاسو داسې مزید اپډیټس کتل غواړئ اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.